آیا طالبان به وتوانیږي یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟ د همدې او نورو موضوعګانو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له پخوانۍ مشرې هوا علم نورستانۍ سره خبرې کوم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګرې شوې. میرمن نورستانۍ سلام، جوړ په خیر. لومړی دا ووایاست چې تاسې څنګه له افغانستان څخه وتلی او کله چې کابل سقوط شو ستاسو احساس و؟ شکیب صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه. وعلیکم السلام. زما وتل د کابل نه په یو رسمي سفر باندې البته تر سره شوی چې یوازې زه نه وم، زموږ د کمیسیون ټول کمشنر صاحبان د یو رسمي سفر چې د یو ان په چوکاټ کې ترتیب شوی د یو ډي پی منګ لاړو له لبنان ته په بیروت کې په 15 کلن ستراتیژیک پلان مو د کمیسیون خبرې کولې. هلته ډیر لوی کانفرانس و، د ډیرو هیوادونو مشاورین وو. من غوښته چې 15 کلن ستراتیژیک پلان د کمیسیون جوړ کړو. په 8 د اگست من سفر کړو، په 15 چې بیرته راګرځېدلو کابل سقوط وکړو. زه بهر د ټولو همکارانو سره بهر پاتې شو. صحیح. تاسې د ټاکنو د کمیسیون مشره وئ او د نظام په اړه کافي معلومات لرئ. طالبان ظاهرا ټاکنې نه مني او ښایي هیواد د یوې شورا لخوا اداره شي. فکر کوئ چې د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او له دې وروسته به ټاکنې د حکومتوالۍ یو اصل نه وي؟ بالکل. د دیموکراسۍ ټغر هغه وخت ټول شو چې دیو په داسې یو شکل راننوتل کابل ته چې د هیچا تصور نه کېده. او په دیموکراسۍ باندې چې څوک معتقد وي یو د مؤلفو د دیموکراسۍ نه ټاکنې دي، نو کله چې د ټاکنو په اساس واک د قانون او مشروعیت په اساس یو بل ته ونی پلیږدول شي، طبعا د دیموکراسۍ ټغر هم ټول دی. او ټاکنې خو طبعا په داسې یو ټولنه کې چې داسې یو حالت د حکم فرما او حاکم وي بالکل دا کار نه کیږي. او دا یو ستر ګواښ دی دیموکراسۍ ته او د یو هیواد پرمختګ ته او د یو هیواد د هغه په اقتصادي ده که فرهنګي ده که اجتماعي په ټولنیز په هر برخه کې دا یو ستر ګواښ. طالبانو ویلي چې ټول شموله حکومت جوړوي. آیا دغه تعریف څرګند دی چې ټول شموله حکومت یعنی څه؟ آیا په دغه حکومت کې به یوازې د طالبانو غړي چې د بیلابیلو اقوامو او ادرسونو نمایندګي کوي حضور ولري، که نه تکنوکراتانو د پخوانیو حکومتونو غړو او بهرمېشتو افغانانو ته هم برخه ورکول کیږي؟ که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل شي، ټول هغه کنوانسیونونه چې د افغانستان حکومتونو ورته الحاق دي او هغه منلي دي باید دا ټول په نظر کې ونیسي، که هغه د ښځو حقوق دي که بشري حقونه دي. او په دغسې یو نظام یا حکومت چې دی وی جوړوي که په همدې شکل چې تاسې ورته یادونه وکړله په همدې شکل نه وي، د دې حکومت دوام به په دې عصر و زمان کې چې 21مه پیړۍ د په داسې حساس وخت کې په دې ونه توانېږي چې دغه حکومت مخې ته یوسي او داسې یو حکومت را جوړ کړي چې دی وکولی شي د نړیوالو اعتماد او ډیپلوماټیکې اړیکې دغه ټول دی تنظیم کړي. ځکه که دی وغواړي چې یو سمه حکومتولي رامنځته کړي، په اول قدم کې باید ټول الحاق شوي هغه کمیسیونونه چې افغانستان ورته متحد دی هغه باید ټول دی ومني او د هغې په څنګ کې د ښځو حقونو، بشري حقونو، هغه ارزښتونه چې شتون لري په دا دومره موده کې په افغانستان کې دیو ته باید دیو ژمن پاتې شي. ځکه داسې نشي کېدلی چې یوه ټولنه دی وروسته لاړه شي. ټولنه باید پرمختګ وکړي، یو هیواد باید مخې ته لاړ شي او بې له ښځو د حضور نه، بې له هغه ارزښتونه چې احترام ورته ټول نړیوال لري هغه باید دیو په نظر کې ونیسي. د افغانستان میرمنې همیشه او تل چې په افغانستان کې په اسلامي حجاب کې وظیفو ته تللي دي، موږ چې وظیفې او دندې ترسره کړي دي کلونه په افغانستان کې، موږ په اسلامي حجاب کې ونو. نو دغه ټول ارزښتونه باید مراعات شي. نو که دغه مراعات نشي زه فکر نه کوم که دا بیا ادامه او دوام پیدا کړي داسې حکومت. صحیح. طالبان د خپل کابینې په جوړولو باندې کار کوي. فکر کوئ څه معلومات لرئ چې آیا دوی به ښځو ته هم ونډه ورکړي په کابینې کې؟
د دې د خبرو د څرګندونو نه چې دوی څرګندونې کړي دي، خو دوی ویلي دي چې په لوړو ردو کې به د ښځو شتون امکان ونه لري لکه وزارت. نو د هغې نه ټیټو ردو کې بیا هم دا پخپله یو نقض دی د ښځو د حقونو، ځکه چې موږ ډېری ښځې چې هغې د ماسترۍ او تر PhD پورې کچې پورې دوی تحصیلات لري او په اسلامي ارزښتونو ته متحد دي، په اسلامي ټولنه کې روزل شوي دي، الحمدلله مسلمانې دي، نو دوی باید په همدې ردو کې کار وکړي. څنګه کېدای شي چې په یوه کابینه کې د مېرمنۍ موږ مثالونه لرو د اسلامي هیوادونو چې هلته مېرمنې وزیرانې دي، کارونه کوي، نو څنګه کېدای شي چې هلته یو رنګ اسلام وي او په افغانستان کې بل رنګ اسلامي؟ اسلام خو حق ورکړی، ټولو مېرمنو ته حق ورکړی د تعلیم، د تحصیل، د کار. نن په افغانستان کې ډېری مېرمنو د همدې تحمیلي جګړو په اساس چې وشوه، ډېرې مېرمنې کونډې دي، د کور ته د ډوډۍ د راوړلو څوک نه لري. که دوی په بهر کې کار ونه کړي، د دوی دنده نه وي، آیا دوی کولی شي چې دا ټولنیز ژوند خپل مخې ته یوسي؟ نو دا یوه ستونزه ده. نو هغه مېرمنې چې په لوړ ردو کې کار کولی شي باید په لوړه رده کې، ټیټې باید په ټیټې کې، یو تسلسل، یو نظم باید موجود وي. صحیح. تاسې د ښځو د حقونو فعاله پاتې شوی او ډېر کلونه مو د خبریال په صفت هم کار کړی. مېرمنې د خپلو حقونو په اړه اندېښنه لري، دوی نه پوهېږي چې د حکومت له جوړېدو وروسته به څه ډول محدودیتونه ولګول شي. د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ستاسو په نظر څه پکار دي؟ ښځې ملامته دا فعلا خو نه دي، واقعا هم دغه اندېښنې د ټولو سره موجودې دي، ځکه چې طالبانو یوه دوره په دې وطن ته راغلي و او دلته حکومت درلوده، نو د هغه تیرو ته په کتو سره خلک خصوصا مېرمنې ډېرې اندېښمنې دي چې یعنې دا زموږ ژوند به بیا په هماغه شکل وي، اماتوره دوره. نو واقعا هم که په همدغه شکل باندې وي، اندېښنه د مېرمنو په ځای باندې ده او د مېرمنو حقونه باید ورته ورکړل شي، او دا د اندېښنې وړ هم دي. دا فعلا چې څرګندونې کېږي چې په لوړ ردو کې کار نشي کولی او یا چې په تظاهراتو کې وهل یا ټکول کېږي، یا دیو ته د حق، دا لاریون د دیو حق دی. هر څوک غواړي چې د خپل د حق د غوښتلو په خاطر باندې خپل غږ جګ کړي، او دا د دیموکراسۍ یو اصل دی. هر څوک کولی شي چې یو مسالمت آمیزه لاریون وکړي او خپل حقونه وغواړي. په ټوله نړۍ کې هم داسې دی. نو وخت چې د دې غږ ټپیږي، دا د دې معنا لري چې دا یوه ستره اندېښنه ده. نو په دې خاطر باندې دا د ښځو حق دی چې دغه اندېښنې ورسره موجودې اوسي. د افغانستان د ټاکنو د کمیسیون پخوانی مشره حوا عالم نورستانۍ، ستاسو له توضیحاتو څخه او ستاسو له حضور څخه ډېره مننه کوم. په خیر اوسئ. ډېره مننه.